اجازت نشته یو سړی صرف د دې وجې نه واده نه کوي چې دا د محرم میاشته ده نه بالکل واده کولی شي د شیعهګانو محفلو مجالسو ته مه ځئ بعضې خلک ورځي چې ودرېږه وګورو چې دا څنګه وهل کوي دا ناروا دي دې ته به نه ورځئ د شیعهګانو ماتم سره به هیڅ ماتم نشته هیڅ ماتم او بعضې خلک دا د شیعهګانو پرې خوراکو ته ورځي دا خوراک ورته جایز نه ده ښه دا ناروا ده دا خوراکونه چې دوی په کومه ورځ باندې دا خوراکونه کوي او دا سبیلونه راباسي په لارو په کوڅو کې او شربتونه د دې نه ډېر ځان ساتي دا مس کوي او ځینې خلک به په دې ورځ کې ځان نه کلکلا خان جوړ کړي او صدقې او خیراتونه کوي مه کوئ ښه په دې صدقې او خیرات ته هېڅ ثواب نه میلاویږي دا ټول کال د څه دپاره ده چې د شیعهګانو سره هغوی هم خیراتونه کوي او تیم کوي دا خو یو قسم سره هغوی سره تا ځان مشابه کړه مه کوئ خیراتونه میراتونه په دې نیت باندې چې د محرم میاشت ده د حسین رضی الله تعالی په نوم باندې نه دا نیت په کې بالکل نه کوي که په دې نیت باندې کوي بالکل مدا صدقه